په دې کهانه کې موږ ته 100,000 کاله مخکینی دور ښودل کېږي چې په کم وخت کې به د یورپ خلک په قبیلو کې اوسېدل او په یو ځای به ښکار کولو. په دې کې موږ ته د یو قبیلې سردار ښودل کېږي او د ده نوم کروډا وي او دا سردار خپلې قبیلې سره په ښکار لاړ شي د دې دپاره چې د یخنۍ لپاره خوراک جمع کړي. د دوی مخې له ډېرې ځنګلي میښې راشي نو دا ټول په یو ځای باندې په دې میښو حمله وکړي. خو موږ څه ګورو چې یو ځنګلي میښه د کروډا زوی طرف ته ورمنډه کړي. کروډا خپل زوی له اواز ورکړي چې د مخې نه اخوا شه، خو هغه ډېر ویرېږي او د دې ځای نه منډه کړي. خو د کروډا دا زوی د میښې په ښکر کېنښلي او دا میښه د یو لاندې ځای طرف ته ورمنډه کړي. کروډا چې د دې قبیلې سردار وي دا هر څه ګوري او دی خپل زوی بچ کولو لپاره دا میښه په نیزه ولي. دا میښه په نیزه ولګي خو تر هغې پورې د ده زوی لاندې وغورځېږي او د دې ځای نه کهاني فلیش بیک ته لاړه شي، یعنې یو هفته مخکې کوم وخت چې د کروډا قبیله د یخنۍ لپاره د خوراک جمع کولو تیاری کوي. نو په دغه شپه د کروډا ښځه درته ووایي چې زموږ زوی ته ښکار له مه بوځه ځکه چې زما دا یو زوی دی او زما ډېر زیات خوښ دی او هسې نه دې تاسو نه څه اخوا دېخوا شي. نو کروډا دې ته په جواب کې ووایي چې یخني راتلو واله ده او د نورو خلکو په شان که موږ خوراک جمع نه کړو نو په یخنۍ کې به موږ د لوږې نه مړه شو او همدا وخت چې دی به موږ د ځان ثابتوي. په سبا سهار ټوله قبیله په ښکار باندې روانه شي. د یو ډېر لوی سفر کولو نه پس دی یو کاڼې پورې ورسي کوم چې یو یادګاري نشان وي او دا د دوی پلار نیکه جوړ کړی وي. دغلته یو بله قبیله هم ورسي او دی هم ښکار پسې راوتي وي. دا ټول همدې ځای کې شپه تېره کړي او په سبا سهار په خپله لار روان شي. دا لاره ډېره زیاته خطرناکه وي ځکه چې د دوی مشران هم په دې سفر کې مړه شوي او د دې د وجې د قبیلې والا د هغوی په یاد کې دا نشان جوړ کړی وي. په لاره کې دی یو ځنګلي خنزیر ویني او دی دا خنزیر زخمي کړي. کروډا خپل زوی ته ووایي چې ته دې مړ کړه خو د ده زوی همت نشي کولی. نو د دې د وجې کروډا د خپل زوی د لاس نه چاقو والي او دا خنزیر مړ کړي او بیا خپل زوی ته ووایي چې ما خو سوچ هم نو کړی چې ته به دومره کمزور یې او دلته صرف طاقتور هم ژوندی پاتې کېدی شي ځکه چې د ځنګل هم دا قانون دی چېرته چې هر طاقتور د خپل ځان نه کمزورې مړ کوي او خوري او په هغه دور کې به هم دا قانون چلېدو. د شپې چې څه وخت دی خوراک ته ناست دي نو ناګهانه یو چیتا په یو جینۍ باندې حمله وکړي او د دې ځای نه وتښتئ. په سبا سهار دی د دې جینۍ په یاد کې یو یادګاري نشان جوړ کړي او د هغې نه پس ښکار پسې روان شي. په ځنګلونو کې ګرځېدو نه پس چې دی ته ښکار میلو نه شي نو دی په یو غار کې پناه والي او دغلته کروډا د خپل زوی په لاس باندې د ستورو ټیټو جوړ کړي او ورته ووایي چې دا ستوري به د شپې په اسمان کې ښکاري او چې کله هم ته روږ شي نو دې ستورو پسې به روان یې نو د دې په مدد سره به ته خپل کور ته رسې. په اصل کې دا یو نقشه وي د کمې په ذریعه چې دی د خپل کور لاره معلومولی شي. په سبا سهار دی یو ځل بیا ښکار پسې وځي او د دې مخې له ډېرې ځنګلي میښې راشي او د دې لیدو سره دی ټول ډېر خوشحاله شي او د دې نه پس دی د میښو ښکار شروع کړي او په دې وخت موږ هم هغه وخت ته راورسو کوم وخت کې چې یو میښه د کروډا زوی د غر نه لاندې وغورځوي او کهاني یو ځل بیا موجوده وخت ته راشي. دلته موږ ګورو چې د هلک د غورځېدو نه پس دی یو کاڼي پورې ځوړند شوی وي نو کروډا زر دغه ځای ته ځان ورسوي او خپل زوی له همت ورکوي خو په دې دوران کې دا کاڼی مات شي او کاڼو سره د ډغر والو نه پس دی په یو ځای باندې وروغورځېږي. کروډا د خپل زوی بچ کولو لپاره لاندې تلل غواړي خو دا خلک دې رامنې کړي او دا خلک درته وایي چې د لاندې تلو هېڅ لار نشته او ستا زوی هسې مړ شو او موږ دا نه غواړو چې ته مړ شې ځکه چې ته د قبیلې سردار او زموږ حفاظت کول ستا ذمهواري ده. نو د ډېرې مجبورۍ نه دی د خلکو خبره ومني خو ټوله ورځ او ټوله شپه دی د دغه کاڼي خواته ناست دي چېرته چې د ده زوی پروت وي او مسلسل خپل زوی له اوازونه ورکوي. په سبا سهاره پورې چې د ده زوی راویښ نه شي نو دی د ده په یاد کې یو وړوکي شان نشان دغلته جوړ کړي او د دې نه پس خپل ښکار ځان سره کړي او د خپلې قبیلې طرف ته واپس روان شي. د دی د تلو نه پس یو مرغه راشي او په دې هلک ټاو باندې کښېني او په ده باندې ټونګې لګول شروع کړي او همدې سره د ده سترګې کولو شي نو دی د مرغه زر ځان نه لرې کړي او خپل پلار له اوازونه ورکوي خو ده ته د بل اړخ نه هېڅ جواب میلو نه شي. دی د بر ختو کوشش کوي خو د ده خپه ډېره زخمي وي نو دې د وجې دی ډېر په تکلیف کې وي او بل اړخ ته ډېر لاندې ځای وي خو څه وخت پس باران شروع شي او د دې د وجې لاندې یو سیلاب راشي د ټاو لاس خطا شي او لاندې اوبو کې وغورځېږي او همدې سره دی د مرګ نه بچ شي. د دې نه پس ټاو خپله خپه وتړي او په یو کاڼي باندې بره وروخیږي چېرته چې دی وګوري چې د ده نوم یو یادګاري نشان جوړ شوی وي او همدې سره ده ته دا پته ولګي چې د قبیلې د خلکو دا خیال و چې ټاو مړ شوی دی او هغوی د دې ځای نه تللي دي. د دې نه پس دی ټوله شپه یو اونه کې تېره کړي. په سبا سهار چې دی اوبو څکلو له لاندې راکوشي نو په ده باندې شرمخان حمله وکړي نو دی واپس د هغه اونې طرف ته ورمنډه کړي خو د دې نه مخکې چې دی د اونې ته ورخیږي یو شرمخ دی د خپې نه راونیسي نو ټاو زر دا شرمخ په چاقو باندې ووهي او اونې ته وخیږي. ټوله شپه دا شرمخان د ده په انتظار وي خو په سبا سهار چې ده سترګې کولو شي نو شرمخان د دې ځای نه تللی وي صرف د هغه یو زخمي شرمخ نه بغیر. د دې نه پس دی د خپل چاقو نه یو نیزه جوړه کړي او بیا هغه شرمخ مړ کولو لپاره ورشي خو دی دا مړ نه کړی شي ځکه چې د ده په ده باندې ډېر زړه
خپشي دی دا شرمخ اوچت کې یو غار ته یوسي هغه غار ته کم کې چې د قبیلې شپه تیره کړې وه دلته دی د شرمخ زخم صفا کی په سبا سحر دی د غار نوځي او د خپل زخمی خپې د پاره سبوټي راغون کی او څو وخت دی وبس کی نو دا شرمخ هم خلکلو کی نو تاو زر دل د وبو ورکول کوشش کوي او دا شرمخ او یریږي نو تاو د تو وی چې تا بچ کولې شم او زه به تعالی هیڅ نقصان نه درکوم د دې نه پس بیړیا او بوس کی تاو په خپل هم خوراکو کې ودی شرمخ له هم ورکی او اوس په مزه مزه دا شرمخ د سره عادت شي دا دوانه زخمی وي نو د دې د ودی د سوروزي په غار کې پاتې شي یو شپټاو د پلاس باندې جوړ د ستورو او اسمان طرف ته ګوري او د خپل مور پلار ډیر زیات یادېږي په سبا سحر دی د خپل کور طرف ته روان شي تاو د شرمخ ته وای چې ته هم خپل کور ته لاړ شه د دې نه مخکې چې وره ورېدل شروع شي نو زه هم خپل کور ته رسیدل غواړم او تاو د دې ځای نه روان شي دې څه ګوري چې دا شرمخ مسلسل د پسې روان وي تاو څو ځله د شرمخ د شړلو کوشش وکړي او دې بیا هم د پسې وي تاو دلته یو ځنګلي خنزیر وویني او دې د ښکار کولو کوشش وکړي خو دې ناکام شي تاو پوه شي چې دا شرمخ اوږې شوی دی نو دې زر خپل خوراک د ورمخ کیږي نو دا شرمخ په ډومبي ځل د لاس نه خوراک وکړي او د دې مطلب دا وی چې دا دوانه اوس مرګري شوي د دې نه پس دا شرمخ د یو خرګوش ښکار وکړي او دې دوانه دا په یو ځای وخوري او د شپې یو ځای وده شي په سبا سحر دا بیړیا د ټاو په زخم باندې خوله وخي د دې لپاره چې د زخم علاج وشي ټاو د تو چې تا نه خوري څخه بنزي او دې په زور دا شرمخ اوبو ته ورولي او دې دوانه په دې اوبو کې اولمبي بیا دا بیړیا د دوانو د خوراک لپاره یو قبر ونیسي د دې نه پس ټاو خپل کور طرف ته روان شي اوس دې دوانه په یو ځای ښکار کوي او ټاو د شرمخ نوم الفا کیدی یو شپه چې د اور په خوا کې ناستي نو دغلته نور شرمخان راشي په اصل کې دا د الفا خاندان وي او الفا خپل خاندان سره لاړ شي په سبا سحر ټاو یو ځل بیا سفر شروع کی او مسلسل په مخ کې روان وي او د وور د وجه ډیره زیاته یخني وي خو دې مسلسل په مخ کې باندې رواني ناګهانه دی یو څو شرمخان ویني چې یو ښکار خوري او په دې کې یو شرمخ دی نه پریدي او هغه هم الفا وي ټاو چې څنګه الفا ویني نو هغه پسې ورمنډه کی خو دې په اصل کې په یو جیل باندې روان وي کم چې وره شوی وي د منډه والو سره دا وره ماته شي او دې وبو کې ورو ورځيږي الفا زر د ټاو طرف ته ورمنډه کی او د بهر روخو کوشش کوي د دې پر دې په ور باندې ټوپونه وخی او ور نه ماتيږي ټاو سر چې کم چاکو وي هغه دې رو بس یو دا ور په ماته کی او بهر روزي ټاو او الفا یو ځل بیا ملو شي ټاو د یخنۍ نه بچ کېدو پر خپل کپړې وباسي او دغلته اور لګي او دوی دواړه یو ځای ودی شي په سبا سحر دی یو ځل بیا خپل سفر شروع کی نو څو وخت لونه پس دی ته یو سړی په نظر راشي د سر ټاو ډیر زیات خوشاله شي او د سړی طرف ته ورمنډه کی خو چې دی کله د خواله ورورسي نو د څه ګوري چې دا سړی یخنۍ جام کړی وي او د مړ شوی وي ټاو د سړی تیر کمان راوالي په مخ کې باندې روان شي په دې دوران کې دی باندې لګړبګړ حمله وکي نو د خپل ځان بچکول لپاره په یو غار کې پناه واخلي خو د بدقسمتۍ نه د غار د ازمري وي نو د ازمري په ټاو باندې حمله وکي خو د مخ کې چې ازمري ټاو ته ځان ورورسي نو الفا په د باندې حمله وکي د دې جګړې په دوران کې ټاو په غشي باندې ازمري ولي او د ازمري مړ شي د دې نه پس ټاو د الفا د زخمونو علاج وکي او بیا د ته وایي چې ته زما د ټول نه وفادار مرګري او زه به تا ټول عمر کې ځان نه لري نه کوم په سبا سحر دی یو ځل بیا روان شي د ډیر سخت سفر کولو نه پس ټاو یو ځای ته ورسي کم ځای کې چې د دې د مشرانو نخې لګېدلې وي او دا هم هغه ځای وي کم چې موږ د کهانې په شروعات کې ښودل شوی او د دې لیدو سره ټاو ډیر زیات خوشاله شي ځکه چې د پته ولګي چې زه په صحیح لار روان یم او اوس دی د خپل کور نه ډیر لري نه دی او اوس دی په دې سخت یخنۍ او په دې اور کې په مخ کې روان وي د ډیر زخمونو د وجه الفا ناګهانه رو غورځي نو ټاو دی خپل غیږ کې روچت کی خو څو وخت سفر کول نه پس ټاو هم په اور کې سملی ځکه چې اوس دکې د مخ کې تلو طاقت نه وی پاتې د سترګې پټې شي او دی یو خوب ویني په خوب کې دی هغه وخت ویني چې کم وخت دی په سفر روانېدل او د مور ډیره زیاته خپوي او د پلار ته وایي چې ټاو ځان سره مبوزه ځکه چې زه ډیره یریږم چرته دی مړ نشي خو د پلار د مور ته وایي چې ټاو هتیار د عقل دی او تا ته چې ټاو څومره کمزور ښکاری نو هغه دومره کمزور نه دی د خوب نه پس د سترګې کولو شي خو پوره همت سره دی یو ځل بیا پاسي او الفا ځان سره روچت کې او مخ کې روان شي ډیر وخت سفر کول نه پس د خپل قبيله ښکار شي او د خپل قبيله ته ځان ورورسي د خلک چې د پغې کې الفا ویني ډیر زیات حیران شي ځکه چې په اول ځل یو انسان یو بیډیا خپل قبيله ته ژوندې وروړي وي د ټاو مور پلار چې الفا ویني دی هم ډیر زیات حیران شي ټاو خپل پلار ته وایي چې الفا بچ کی او به هوش شي د دې نه پس الفا چې هوش کې راشي نو د ټاو په کور کې پروت وي او ټاو د سره په خوا کې زخمی حالت کې پروت وي په دغه دوران کې یو خزه د الفا خواله دی بچی راولي او ورته وایي چې تاسو ته په خپل قبيله کې هرکلې وایو په اصل کې ټاو ته پته نه و چې الفا پریګننټ ده ټاو د الفا خواله راشي ورته وایي چې اوس هیڅ غم مکوه اوس هر څه ټیک شو او دا د یو نوې دور آغاز وي کله چې انسان په اول ځل د زناور سره دوستي وکړه په اخره کې موږ د خودل کېږي چې د قبيله خلک او د شرمخان په یو ځای ښکار کوي او هم دې سره دا کہانی دلته ختم شي اوس که دی ویډیو تاسو له مزه درکړي وي نو ضروري لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ